السلام علیکم دوستانو، دا ځل به کندهار د کمال خان بند جام کوربه وي. د افغانستان کرکټ بورډ په کندهار کې د ملي لوبغاړو په شتون کې د دوو لوبډلو ترمنځ د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ یوه شلوريزه لوبه ترسره کوي. دواړې لوبډلې چې ټاکل شوې ده د پنجشنبې په ورځ د یوې او بلې پر وړاندې لوبه ترسره کړي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یوازې هرګ له ټامیانو ډک نه دی، بلکې کرکټ بورډ هم ټول له ټامیانو ډک شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې له کابل او کونړ وروسته به په کندهار کې هم د کمال خان بند په ویاړ د ګلبدین نایب و نجیب الله زدران تر لوبډل مشرۍ لاندې یوه شلوريزه لوبه ترسره سي. په سکواډونو کې لیدل کېږي چې حشمت الله شهیدي ته په دواړو سکواډونو کې ځای ورکړل شوی دی. د ګلبدین نوم هم وګورئ، خو فکر مې وي چې دا کلمې او کمپیوټري سهو نه ده، بلکې فرهان یوسفزي کرکټ بورډ ته ټول هغه ټامیان راوستي دي چې هان د ملي لوبغاړو له نومونو او څېرو سره هم پوره بلدیت نه لري. د دواړو لوبډلو سکواډونه په دې ډول دي: د کمال خان بند جوړونکي لوبډل مشر نجیب الله زدران، منیر احمد کاکړ، دستګیر خان، صمد خان، فیروز احمد، شرف الدین اشرف، وفادار محمد، حمید یوسفي، نجیب سلیمان، فضل احمد، عظمت الله عمرزی، کامل خان، نصیب شردلي، اجاز احمد، نصیب پوپل. د کمال خان بند ساتونکي لوبډل مشر ګلبدین نایب، حشمت الله شهیدي، شکیب، حفیظ الله، عظمت پالوال، حمید حسن، وقار الله سکزی، منظور احمد اکمل، رخشانی بلوچ، رحمان الله گربز، قسیم امیدی، علی احمد، احمد خالد، عطاالله. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.